د دری مورچل سریال اداکارې نازا د ژوند په اړه لنډ او ښایسته معلومات. ملګرو، اصلي نوم یې دلاره بیوک بایرکتش دی. یوه ترکي اداکاره ده چې د سکریپټ رایټر فلم او د دری مورچل سریال لپاره پیژندل کیږي. په دې ویډیو کې به د هغې د ژوند، قد، وزن، عمر، کورنۍ او نورو ډیرو شیانو په اړه پوه شئ. نو د ویډیو تر اخر را سره پاتې شئ. د دې پوره او اصلي نوم دلاره بیوک بایرکتش دی. په 1909 د اکتوبر په 23 نیټه د ترکیې په ازمیر ښار کې پیدا شوه. په ملت د ترکي او مسلک یې اداکاري ده چې اوس د 33 کلو ده چې تاسو یې اوس د 2022 کال انځورونه کتلی شئ. په لومړی ځل په 2010 کال کې فلمي نړۍ ته راڅرګنده شوه. وزن یې 61 کیلوګرامه دی او قد یې 1.8 سانتي متره دی. د سترګو رنګ یې شین او د ویښتانو رنګ یې نسواري دی. په ترکیه کې د انادولو پوهنتون څخه فارغه شوې. د پوهنتون د فارغېدو وروسته یې په یوه شخصي تیاتر کې کار پیل کړ. دې تر اوسه په 8 سریالونو کې کار کړی چې تر ټولو مشهور سریال یې بیا دری مورچل سریال دی چې دا سریال په افغانستان کې هم ډېر تیزۍ سره روان او مشهور شو چې تر اوسه هم دی. د پلار نوم یې دینیز بیوک بایرکتش دی او د مور نوم یې املا بیوک بایرکتش دی. کوم ورور او خور هم نه لري او تر اوسه لا مجرده ده. واده یا کوژده یې تر اوسه لا نه ده کړې. په 2014 کې د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې هم راڅرګنده شوه. هغې بیا وروسته په 2 نورو فلمونو کې هم کار وکړ. په 2018 کې هغې د هپي برث ډے اپلا په سریال کې د فردا رول ته ژوند ورکړ. دې ته تر اوسه د ګولډن آرټیمس او د غوره اداکارۍ جایزې هم ورکړل شوي. د دلاره پوره او ټوله سرمایه 1.5 میلیونه ډالره ده. ملګرو، دا و د نازا د ژوند په اړه لنډ معلومات. دا اداکاره ستاسو د خوښې اداکاره ده او که نه په کومنټ کې ضرور ووایئ او دا هم ورسره ووایئ چې د دری مورچل بل کوم اداکار یا اداکارې په اړه معلومات درکړم او که نه. تر بیا د خدای په امان.